مخکې حدیثونه د وصلت رحمۍ د قرابتو متعلق وو او دا احادیثونه بیا دا باب دی داسې راځي شفقت او رحمت د خدای پر مخلوق باندې. دا احادیثونه د دې متعلق دي چې مخلوق خداوندي باندې د خدای پر مخلوق باندې به انسان په حیث د مسلمان شفقت او رحمت به پرې هغه که انسان وي که حیوان وي او خاص هغه چې زیر دست د ده وي د ده تر لاس لاندې وي یا لکه ښځې لکه ماشومان لکه غلامان یا مزدوران یا داسې د انسان تر تصرف لاندې وي پر دغه مخلوق باندې د خدای شفقت او رحمت کول د دې متعلق دي دا حدیثونه. دغه رقم که انسانان وي او که هغه حیوانات وي پسونه غواوي نور حیوانان د انسان په لاس کې وي د هغو د اوبو د دانو د خوراک او ډیر بار پر وړل پر هغه باندې یادی تر هغه تر وس بالا وي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم معجزه وه هغه یو حیوان رالی دله رالی اوښ رالی یا رسول الله. حیوانان هم په دا پوهېدل د سختۍ په حالت کې نبی علیه السلام ته رجوع وکړه دی پر ما باندې بار کار ډیر کوي کار ډیر راکوي دانه او خاشه لږ راکوي نو نبی علیه السلام د هغه حیوان هم سپارش وکړي. دغه رقم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نور وصیتونه ډیر کړي دي. په اخري کې د اخري حالت کې د ناجوړۍ دا وصیت یې هم کړی دی الصلاة وما ملکت ایمانکم دا ویل دي. نور وصیتونه هم کړي دي دا هم ویلي دي الصلاة د لمنځو څه وبېرېږئ د لمنځو په حق کې وبېرېږئ د لمنځو ډېر خیال ساتئ او وما ملکت ایمانکم هغه چې ستۍ په لاسو کې دي چې غلامان دي یا نوکران دي یا ستۍ تر لاس لاندې دي عاجزه مخلوق دی پر دې به په حق کې وبېرېږئ. او دغسې نور وصیتونه هم کړي دي چې یهودي به تی به باسي اخرج الیهود من جزیرة العرب تی به یهود به په عربي علاقه کې به نه پرېږدي یهود به باسي. هغه ډېر یو منحوسه ظالمان قوم وي د هر وخت مسلمانان یو بدبخته دشمنان راغلي دي تر اوسه پورې. نو نبي علیه السلام دا وصیتونه کول. دې حدیث کې اوس دا وایي جریر بن عبدالله قال دی وایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لا يرحم الله الله رحم نه پرکوي من لا يرحم الناس هغه سړی چې پر خلکو رحم نه لري پر ده باندې بیا الله تعالی رحم نه کوي. نو انسان به څه کوي د انسان په حیثیت د مسلمان د ده مزاج به دی سخت مزاج به نه وي د ده په مزاج کې به رحم وي شفقت به وي او رحم دلی به وي. دا سخت زړه سخت دلی دا سختی دا د الله پاک نه د خوښه د الله په دین کې بیا سختی صحیح ده چې هغه دی وي د دین د خلاف وي د دین یو خلاف کار وي یا یو فحاشي کار وي یا د یو عریاني کار وي په هغې کې بیا سختي صحیح ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وایي زه د رحمت مجسمه هم یم او زه ډیر سخت جنګجو هم یم. زه د رحمت یو مجسمه یم د خلکو دپاره رحمت هم یم او زه نبی الملاحم هم یم. زه بیا د یم چې هغه په دین کې بیا ډیر سخت یم ډیر جنګي هم یم. نو دې حدیث کې دا رالو لا يرحم الله الله تعالی رحم نه کوي من لا يرحم الناس چې پر خلکو رحم نه لري. نو ځکه حدیث کې هم راځي په بل ځای کې ارحموا من فی الارض تی د مځکې والا باندې رحم کوئ یرحمکم من فی السما د اسمان والا هغه ذات به په تی باندې بیا رحم وکړي. نو د انسان مزاج کې به شفقت وي
نرمي وي رحم دلی وي پر مسلمان باندې پر عاجزه باندې خاص کر هغه چې لکه زنانې یا مزدوران یا غلامان یا حیوانان چې د ده په لاس کې د هغو خیال به ساتي د ماشومانو سره مینه محبت کول د هغو هدایت هم کول د هغو ته تربیه هم کول محبت هم ورسره ساتل دا سنت دی د بل چا کشنۍ نازول هم سنت دی خپل هم دغی دی د بل روایت کې راځي حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها زموږ د ټول امت مور ده د نبی پاک صلی الله علیه وسلم کوروالا مبارکه ده هغه وایي یو اعرابي رالی یو دیهاتي سړی رالی یو سارایي سړی رالی یو د غرنۍ علاقې د غرو یو سړی رالی و نبی پاک صلی الله علیه وسلم ته وویل اتقبلون الصبیان ته کوچنیان مچکوئ ما دا خو دونه ډېر دي څو ته رسېدلي دي موږ تر اوسه پورې کوچنی نه دی مچ کړی موږ یې نه مچو نبی پاک صلی الله علیه وسلم ورته وویل اوس نو د هغې خبرې زه مالک یم چې ستا د زړه څه الله رحمت کښلی دی دا خو زما د وس کار نه دی چې نو زه ستا په زړه کې رحمت واچوم دا خو ستا د زړه څه الله رحمت ایستلی دی نو زه څنګه ستا په زړه کې برته واچوم نو دا د ګوره نبی اسلام نه که خوښه ول دا ستا د زړه څه الله تعالی هغه شفقت رحمت هغه زین کښلی دی ستا زړه زین خالی دی نو دا زما د وس کار نه دی چې زه یې کې واچوم بلکې دا شفقت و رحمت دی که خپل کوچنی وي هم که د بل وي هم مچه کول نازول دا سنت طریقه ده نو نبی اسلام دا نه که د خوښه بلکې دا یې ورته ویل ستا د زړه څه رحمت ختلی دی ستا د زړه کې یو سختي ده ستا په زړه کې نفرت دی ستا په زړه کې هغه تنبیه د دې خبرې ورکړه د دې ارشاد د دې ارشادات د دې حدیث مبارک دې طرف ته اشاره راغله چې د خدای رحمت و شفقت هغه جذبه په زړه کې پیدا کول دا یو بهترینه عطیه ده د الله تعالی د خوا څخه یو عطیه ده یو تحفه ده عن عائشه قالت جاء اعرابي یو دیهاتي سړی رالی د غرو سړی رالی الى نبي صلی الله علیه وسلم لرالی فقال اتقبلون الصبيان ته کوچنیان مچوئ فما نقبلهم موږ یې نه مچه کوو فقال النبي صلی الله علیه وسلم ورته وویل او املکو نو د دې خبرې خو زه نه یم مالک لکه ستا ان نزع الله من قلبك رحمه متفق علیه د بخاري او د مسلم د دواړو دی د دې خبرې خو زه مالک نه یم دا خو زما په وس کې نه د زما د وس کار نه دی چې الله تعالی ستا د زړه څه رحمت ایستلی دی ستا په زړه کې سختي ده نو خو زه اوس نسم کې اچولی بلکې دا د سخت دلي علامه ده رحم دلی او نرم زړه او اوښکې ورسره یا دغې نرم زړه د مرغۍ زړه داسې دی د مسلمان خاصیت دی دا یو علامت دی دا د خدای د رحمت علامه ده اثار دی وعنها بل روایت کې بیا راځي حضرت عائشه صدیقه مبارکه وای ما لره یو ښځه یو زنانه راله د دې پورې دی چې د خدای پر مخلوق رحمت شفقت کول او خاص بیا پر لوڼو باندې د لوڼو ډېر زیات دغه راغلی دی ډېر رحمت راغلی دی چې لوڼې د خدای له طرفه څه یو دا زنان څو جماعتونه دي مور خو هغه جماعت دی د مور خوا چې هغه جنت د دې تر پښو لاندې دی آینده د هغه رضامندي هغه د الله تعالی رضامندي ده بل جماعت د زنانو چې د هغه خور ده د هغه ډېر رحمت شفقت راغلی دی خور وایي چې د هغه د رزق دروازه ده انسان چې د خوندو سره پالي یا راولي یا هلته یو تحفه ورلیږي یا د دې حالګري کوي یا پر یو ناجوړي و پر ښه پوښتنه کوي پالي تر هغه وخته چې دوی غټانې سوې بیا چې د خاوند کور له ورسېدلې که څه هم د ده ذمه بیا فارغه ده د دا ورور مګر بیا هم حال ساتي د دې حال کوي نو دا د جنت داسې ده وایي د رزق دروازې دي خوندي او لوڼې چې دي هغه د جنت دروازې دي
او خپلې بیبیانې چې دي هغه بیګماتې او هغه ښځې چې دي هغه د انسان د عزت دروازې دي. نو عنها دا عایشه مبارکه وایي ما لره یو زنانه راله، 2 لوڼې ورسره وې. دې زما څه د یو شي مطالبه کوله، سوال یې کوئ. حضرت عایشې صدیقې مبارک څه بیا قدرتي په دا ورځ شی نسته، یوه خورما پرته ده. او کنې داسې سخا د انسان نه وه لکه د حضرت عایشې صدیقې دا دونه سخا الله ورکړې وه. د دې یو منځه کیسه کوي، بل ځای وایي 80,000 اشرفۍ رالې، د سهاره سما تقسیمولې ماښام چې دونه شی نه وایي چې دې روژه مات به کړی وایي دا ګردي ما خیرات کې. د دې یو خادمه وایي بل ځای کې د دغه دونه پیسې وې چې دې ګردي خیرات کې ماښام لره د دې د روژه مات شی نه و. په دا ورځ باندې دا زنانه چې راله سوال یې کوئ، لوڼې ورسره وې. نو عایشه صدیقه مبارکه وایي ما څه بل شی نه و، یوه خورما وه. ما دغه یوه خورما زه لر 2 ځاکه وانګور مې کوه دوی ته دا مور یې زه لر 2 ځاکه یوه حصه یوه پارچه یې وه یوه لور ته ورک، دا د خورما دا بله حصه بله څنډه یې وه بله لور ته ورک. دا مور یې خو خپله شی نه وه خوړی. به دا ولاړه سوله، دا ووتله چې دا ولاړه فدخل نبی صلی الله علیه وسلم، نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک رالی. ما دا کیسه ورته وکړه، ما ولدی زنانه راله، 2 لوڼې ورسره وې او د کور کې دی شی نه وی، ما خورما ورکه، یوه دانه خورما یې زه له 2 حصې که. دې دا مور څه کپه نه په وکړه، یوه لور ته ورکه، یوه بله ته. دا مور دا شی مبارکې پر دوی رحم وکړي. دا مور بیا پر دا لوڼو دونه رحم وایي چې دا خپله څکه نه وکړه و دا لوڼو ته یې نیمۍ خورما ورکړه. نبي پاک صلی الله علیه وسلم په دغه موقع کې وویل که څوک مبتلا سوی په دا لوڼو باندې، یعنې لوڼې خدای ورکړې وې او هغه یې داسې پاللې او دوی په ابتلا وي، یعنې د دوی غم خوردګي یې کوله، پالنه یې کوله، حفاظت یې کاوه، ساتنه یې کوله، که نر وي که ښځه وي. که یو څوک مبتلا سو اخته سو د دې لوڼو په وجود باندې چې دا نجونې الله ورکړي دي، دا لوڼې ورکړي او دا که پلار دی که مور د نجونو سره ښه و، دغه به د ده دپاره د اور د خوا د جهنم د اوره څه به یو لوی حجاب پرده جوړه سي. دغه احسان به د دغه انسان دپاره د اور د دوژخ د اوره څه به یو حجاب وي، دی به الله پاک به بچا کړي. دا انسان دپاره به بچا وي له اوره څه، د دوی په وجه باندې به یو لوی پرده جوړه سي. دا احسان څه به الله یو پرده جوړه کړي، دا به د ده د اور دپاره بچا وي، حفاظت به وي. یو بل ځای کې راځي هم د حدیث حواله ده چې یو سړی وي دی څه د عمل د خوا کمزوری وي، خو بس لوڼې وي، دی په دې ډېر پریشانه و. بیا یې هغه د خوب په ذریعه باندې ده ته معلومه شوه چې دی بدعمله وي. نبي علیه السلام ور دی بدعمله و، خو پس دا لوڼو چغې بغې پر ویلې چې دا زموږ پلار دی، موږ سره په دنیا کې ښه کول، موږ به دی پالل، موږ به دی سامبالولې، موږ یې غټانې کړو. الله پاک هغه سړی د لوڼو په وجه وبخښي، د اوره خلاص کړي. دا اوس انسان. وعنها حضرت عائشه صدیقه مبارکه وایي قالت جاءتني امرأة، یو زنانه راله ومعها ابنتان، د دې سره 2 لوڼې وې، لها د دې سره 2 لوڼې وې. تسألني ما سوال کوي، فلم تجد عندي غیر تمرة، ما بل شی نه وه، یوه خورما واحدة، فاعطیتها، هغه خورما ما ورکه ایاها و دا زنانه ته، فقسمتها، دې تقسیم که بین ابنتیها، د 2 لوڼو په مابین کې خورما تقسیم که، ولم تأکل، مور یې شی نه وه خوړی منها. ثم قامت، دا ولاړه سوه، فخرجت، ووتله. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم، نبي پاک صلى الله عليه وسلم رالی. فحدثته، ما هغه بیان ورته وکړي، ما ول یا رسول الله دی واقعه وه.
فقال حضور پاک په دې موقع کې وویل من ابتلیه که څوک مبتلا سوی یو چا ازموینه امتحان رالی من هذه البنات په دې لوڼو په وجود باندې او د دوی په پالنه باندې بشیء فاحسن الیهن او د شور سره وکړو کن له سترا من النار دا به د هغو دپاره حجابي د اور سبب پردی متفقون الله پاک به د دې اولاد د دغه لوڼو په باره باندې خلاص کړي. بل روایت بیا راځي چې د نجونو پالنه خاص کر ډیر لوی دی که انسان ته ورپاته سي یا دی وي سي یو کونډه وي لوڼې ورپاته سي ویې پالي پر کښېني یا دی وي سي انسان خپل اولاد دی ویې پاللې نو نبی علیه السلام وایي که چیرې چا پالنه د دوو نجونو وکړه نو دی به په قیامت کې به راسي زه وده به دا سړی به دا رقم سره دا دوې ګوتې د شهادت ګوته او وستا دا درمیانه ګوته دی پورته کې ولما او دی به سره دی وي ما دا داسې دا یو لږ خاشه هغه پر تېر یم زه هغه دا داسې هغه مقام د نبوت ته دی نه دی رسېدلی زما ته الله هغه نبوت را کړی دی زما سره به په جنت کې جوړی وي. وعن انس قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من عال جاریتین که چا پالنه وکړه د دوو لوڼو حتی تبلغا دوی وغټوالي ته ورسېدلې یا دا معنا د چې دوی د خاوند کور لره واده کې جاء یوم القیامه د قیامت په ورځ به راسي انا وهو هکذا دغه سړی و زه به دا رقم یم دوې ګوتې سره زم کې نبي علیه السلام دا کوم دی چې مخلوق خداوندی باندې د خدای پر مخلوق باندې شفقت و رحمت دی. بل روایت کې راځي راوی حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه دی هغه وایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم وویل یو انسان په معاشره کې یا په کلي کې په علاقه کې خو کونډې وي مسکینان وي که یو څوک پالنه د کونډو وکړه هغه کونډې پاللې د دې معنا دا د ارمیله کونډو ته وایي چې مثال د دوی یو نفقې یا د خرچې یا پوښتنه پر وکړه یو شی ورکړي او پر مسکینانو باندې پالنه یې وکړه دا سړی به دی وي دا راوي روایت کوي دا راوي ګمان کوي ابو هريره دی یا وایي تر ده بل رالاندي هغه عبدالله ابن سلمه قزبي دی چې د امام بخاري او د مسلم استاد یا هغه وایي زما ګمان دا دی چې نبي علیه السلام ول دا دی مثال دی لکه یو سړی چې ګرده شپه ولاړ وي لمنځو باندې بېدېږي نه یا دی مثال دی لکه دا سړی چې ټول عمر یې روژه وي روژه نه ماتوي نو د دې سړي به څونه ثواب وي بس په کلي کې یا په علاقه کې پر کونډه پر مسکینانو باندې چې څوک چش وکړي هغه پالنه وکړي پوښتنه پر وکړي د هغه مثال به دی وي د دا سړي لکه دا سړی چې ګرده شپه پر منځو ولاړ وي په هغه کې یو فطور یو ستړیا نه راځي نه ماتوي لمونځ یا دی مثال یې دی لکه سړی چې ټول عمر یې روژه وي هغه روژه افطاري نه کوي نه ماتوي نو دا به څونه ثواب چې ګرد عمر یې روژې وي یا د شپې ګرد ورځ پر قیام اللیل پر منځو ولاړې وي دا رقم د خدای دپاره په کلي کې یا په علاقه کې مسکینان سته کونډې سته نو پر دې باندې انسان سعی کوي هغه به دا رقم وي د دې ثواب ولې رحمت و شفقت د خدای پر مخلوق باندې دا څه کوي داسې یو فحاش زنانه وه هغه د سپي په وجه باندې الله وبخښله دی هغه اوبه کوي په دا نوده خټو باندې یې ژبه تېروله تږی وي او داسې د یو عالم په باره کې راځي د خط لیکي پخوا هغه د کړک د سایې باندې هغه خط یې لیکي یو مچ رالی ودرېدی پر هغه دغه باندې تږی هغه اوبه یې څښلې هغه رنګ سایې یې څښله د قلم ودراوی نه کشاوی بس الله په دې معمولي شي باندې یو بانه جوړه سي وی بخشي وای رحمت خدا بهانه می جوید بهانه می جوید د خدای رحمت داسې دی چې هغه قیمت نه لري یو بانه ولټي یو بانه پیدا سي الله رحمت پر سړي باندې راسي
وعن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الساعي هغه انسان سعی کوونکی کوشش کوونکی احسان کوونکی علی الارملتی پر کونډیانو باندې پر کونډو باندې هغه زنانې چې کونډې سوي نو د هغو د پالنې څوک نه وي غالبا دا وي چې هغه مسکینان وي نو چې څوک سعی وي علی الارملتی والمسکین پر کونډو پر مسکینانو دا دی کل ساعی فی سبیل الله لکه څوک چې د الله په لار کې وي بس خوشبه ورځ د الله په لار کې په جهاد کې وي سبیل الله چې ذکر سي د محدثینو کرامو په اصطلاح کې بس هغه مراد د قرآن د دې په اصطلاح کې هغه جهاد مراد وي دا خو نو خود سید سګر سبیل الله دی که څوک په تبلیغ روان سي ګرد او شپه ورځ کې لګیا دی هم په سبیل الله دی که د حج په سفر روان دی د عمرې په سفر هم سبیل الله دی او که چیرې داسې وي چې د طلب العلم په سفر روان هم په سبیل الله دی خو دغه سړی دا رقم شي کالساعي فی سبیل الله لکه د الله په لار کې روان وي واحسبوه دغه راوي وایي زما دا خیال دی چې داسې ویل قال کالقائم لا یبطرو لکه سړی چې شپه ورځ پر لمنځو وي هغه لمونځ نه پرې کوي دا به څونه ثواب وي چې الله ته ولاړ او وکالصائم دی مثال یې دی لکه هغه روژاتی چې لا یبطرو نه ماتي دا به څنګه بل حدیث کې بیا راځي د یتیم پرورش کولو فضیلت دی یعنې که و انسان ته خپل یتیمان ورپاته سي مثال کې طور یو لوی ورور دی د خپل پلار او د مور څه زامن یا لوڼې ورپاته سوې دی غټ دی د ده ورونه یا خویندې کوچنیان دي دې ته خپل یتیم وایي خپل یتیمان ورپاته سو یا دی وي د بل یتیمان ورپاته سي و چاته لکه مثال کې طور ورېرونه ورپاته سي د انسان ورور دی مړ ورپاته سو نو د هغه بچان ورپاته سو ده رالوی کړو یا یو زنانه ته یتیمان ورپاته سو دا پر دا یتیمانو کښېنستل هغه یتیمان یې لوی کړو نو پیغمبر اسلام وایي که یو چا د یتیمانو کفالت وکړي زه هغه به په جنت کې دا رقم سره نبی اسلام دوی ګوتې پورته کړي یوه دا د شهادت ګوته یوه دا مابین ګوته بس دونې قدر فرق به مه اوس دا حدیث چې دی هغه زموږ د پښتنو پر یو اصطلاح باندې رد دی زموږ په پښتنو کې دا اصطلاح ده مثال که یو کونډه وه پر خپلو یتیمانو ناسته وه نو دوی وایي دا یې غاړې په بندي دي غاړې هلته په بندي وي چې هغه کور نه کښېني هغه کې داسې اثرات وي د فحاشۍ یا هغه د بېسترۍ یا هغه داسې وي چې هغه دی زنانه وي چې بې پردګۍ علامات پر وي دغه نو په ځان غاړې بندي دي او که دا خپل کور ناسته وي پر یتیمانو باندې نبی علیه السلام ویل دي چې دا به زما سره په جنت کې دی وي لکه دا دوې ګوتې دی جوړه به وي که چا یتیمان وپالل که خپل ورپاته وي که د بل وي اوس دی وي د بل یتیمان وي مثال د تربره زامن وي د ورور زامن وي هغه پالي هم به د الله د نبي سره به په جنت کې جوړه وي بس فرق یې نشته یا نور ځای یتیمان وي انسان په خبر وي چې دا کمزوري دي یتیمان دي یو سړی وسیله ورسره وکړي وعن سهل بن سعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا وکافل الیتیم زه او هغه پالونکی د یتیم به له چې د ده یتیمان وي یا د بل وي ولې غیري فی الجنة هکذا دا رقم یو اشاره بالسبابة والوسطی پیغمبر علیه السلام سبابه دا سبابه ګوته د جاهلیت نوم دی سبابه دا د ښکنځلو اصل کې دا شهادت دی شرعي نوم یې شهادت دی دا د شهادت ګوته او دا درمیانه ګوته سره ونیولې دی جوړه دا یوه لږ تېره ده د مابین ګوته غټه ده نبي اسلام وایي ازما د نبوت درجه به پر بالا وي نور به زما سره د جنت کې دی وي فرج بینهما شیئا لږ وایسته په مابین کې راله د ګوتو رواه بخاري نو دا د خدای دا حدیثونه ګرده رحمت شفقت د انسانانو باندې او دا رقم پر حیوانانو باندې وي دا الله خوښوي د اسمان والا بیا پر هغه انسان باندې رحم کوي الله تعالی پر هغه رحم کوي واخر دعوانا